بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامی امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوی هبت الله حفظه الله تعالی نن په پراخ غونډه کې ګډون وکړ. نن د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت مقام د غونډې په عمومي تالار کې د افغانستان د اسلامی امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوی هبت الله حفظه الله تعالی د کندهار د ټولو ریاستونو د رئیسانو مرستیالانو د ټولو حوزو د امیرینو د ټولو ولسوالیو د ولسوالانو او امني قومندانانو او ګڼ شمېر مجاهدینو سره وکتل چې پر مهال کندهار والی حاجی محمد یوسف وفا، مرستیال والی مولوی حیات الله مبارک، امنی قومندان ملا عبدالغفار محمد دی او ګڼ شمېر نور مسؤلینو هم حضور درلود. یاد لیدنه کې د افغانستان د اسلامی امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوی هبت الله حفظه الله تعالی په افغانستان کې د دې سترې فتحې راتلو او د افغانستان د اسلامی امارت له لوري د نړۍ ستر قدرت امریکا او متحدینو ته د سختې ماتې ورکولو په موخه لومړی ټول افغانان ته مبارکي وویله او په خبرو کې وویل دا نظام په ډیر قربانۍ سره راغلی چې موږ باید د شهیدانو توی سوي وینې هیڅکله هېرې نه کړو. د افغانستان د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوی هبت الله حفظه الله تعالی په خپلو خبرو کې وویل زموږ مبارزه په افغانستان کې د مسلمانانو د ازادېدو او په دې خاوره کې په بشپړ توګه د شرعي نظام د راتګ په موخه وه چې په خبره اوس دا دی په ټول هیواد کې په بشپړه توګه اسلامي نظام حاکم سو. نو ټولو ته اوس په کار دا ده چې د دې نظام د پرمختګ او ولس ته د هوسا ژوند برابرولو په موخه شپه او ورځ کار وکړي. د افغانستان د اسلامی امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوی هبت الله حفظه الله تعالی په خپل خبرو کې دراغلی ټولو ملکی او نظامی ادارو مسؤلین ته لاندې سپارښتنې وکړي. لومړی زما د عفو احترام وکړئ، د تیر نظام کارکونکو ته د تیر جرمونو سزا مه ورکوئ. دوهم د دې هیواد هر وګړی موږ ته قدرمن دی، د افغانانو قدر او عزت په بل هیواد کې نشته، نو هیڅ افغان د له هیواده نه وځي، همدلته دی پاتې سي. مسؤلین علما قومي مشران والیان او ولسوالان د دوی ته قناعت ورکړي چې همدلته هیواد کې پاتې سي، دلته عزت او قدر کیږي. دریم ټول افغانان اوس موږ ته ګوري او تمه یې موږ ته ده، نو تاسو د دوی د امن وسیله وګرځئ، د دوی د عزت ساتنه وکړئ. څلورم په خپله مسؤلیت مه غواړئ او مه یې طلب کوئ، که مشر درته مسؤلیت وسپارو نو د امر اطاعت یې وکړئ او هغه مسؤلیت سرته ورسوئ. پنځم د مشرتابه له لوري د مسؤلیت ترسره کیدو په موخه درکول سوي اصول، طرز العملونه او لایحې په کلکه عملي کوئ او هیڅ خودسرانه کړنې مه ترسره کوئ. شپږم داسې مسؤلیت وکړئ چې سبا په رڼو سترګو ولس ته وکتلی سئ. اووم د ښه مسؤلیت ترسره کیدو په برخه کې تل له علماو څخه مشورې اخلئ. اتم ټول افغانان داسې وبولئ لکه خپل ورونه. نهم زما په ولس ډیره خوا بدیږي، هیڅکله ظلم مه ورسره کوئ، مه یې وهئ، د ظلم پایله بده ده. لسم ټول اسباب خدای جل جلاله په لاس کې درکړي دي، د ظلم او لویۍ لپاره ورڅخه ګټه مه اخلئ بلکې په هر ډول مسؤلیت کې عاجزي وکړئ. یولسم د عدالت لپاره په ګډه مبارزه وکړئ او هر چا ته خپل حق ورسوئ. دولسم په مسؤلیت کې زورواکي مه کوئ، د انډیوالۍ دار و مدار مه ساتئ، د ژبې او قوم په اساس چاته دنده مه ورکوئ بلکې د استعداد مطابق دنده ورکوئ. دیارلسم د مشرانو احترام کوئ، شکایت ورڅخه مه کوئ، عزت یې کوئ او هیڅ کار د مشرانو بې اجازې مه کوئ. څوارلسم په خپلو منځونو کې پوره همغږي ساتئ، خو د یو بل په کارونو کې مداخلې مه کوئ. پنځلسم د خلکو امنیت ته شپه او ورځ متوجه اوسئ، ګزمې او تلاشۍ چې کوئ خلکو ته مشکل مه جوړوئ. شپاړسم څوک چې مو تلاشۍ ته درولي وي ښه په اخلاقو یې سمبال کړئ، علماو ته کښېنوئ تر څو د عامو خلکو سره تلاشۍ پر مهال ښه سلوک وکړي. ولسم د دې نظام سره کلک ودرېږئ او ټول په یوه اتفاق سره د امارت زنځیر ټینګ وساتئ. اتلسم لوی امتحان کې شتون لرو، راځئ د امتحان کې په ښه ډول بریالي سو، راسئ ښه تاریخ جوړ کړو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوی هبت الله حفظه الله تعالی تر دې مخکې هم د کندهار د ټولو ادارو له رئیسانو او د کندهار، نیمروز او هرات ولایتونو مشهور علماو سره جلا لیدنې ترسره کړي دي چې پر بېلابېلو موضوعاتو ورسره بحث او خبرې کړي دي.